هنر کلیک خوږو دوستانو د نیلم ګل یوه نوې او غلطه ویډیو راغلې ده چې په هغې کې هغې د یو کم عمرې ماشوم سره غلط کار کړی دی. خوږو دوستانو ویډیو را سره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي چې نیلم ګل داسې څه کړي دي د هغه هلک سره چې ویډیو یې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او د هغې په باره کې اوس خلک څه وایي او نیلم ګل د هغې په باره کې څه ویلي دي. خوږو دوستانو داسې ویل کېږي چې د نیلم ګل په سوشل میډیا یو ویډیو راغلی وه چې په هغې کې هغه د یو کم عمره ماشوم سره کیسینګ کوي، یعنی خولې ته نه اخلي او هغه ویډیو یې په ټیک ټاک اکاونټ باندې هم ورکړې ده چې هغه ډیره زیاته وایرل شوې هم ده او په هغې پسې خلکو خبرې هم کړي دي چې آیا نیلم ګل اوس د کم عمرو ماشومانو سره هم دغه غلط کارونه کوي، ځکه چې په هغه ویډیو کې داسې ښکارېږي چې هغه کم عمره ماشوم دی په زور رانیولی دی او په زور ورسره دغه کار کوي چې ویډیو یې ته هم جوړه کړې ده او په زور د هغه د خولې سره خوله نږدې کوي. نیلم ګل د دې ویډیو په باره کې لا څه نه دي ویلي چې آیا دا ویډیو ما څنګه کړې ده او دا ولې ما کړې دي داسې کارونه، خو د هغې مینوال او کتونکي په دې ډېر زیات خفه شوي هم دي چې آیا نیلم ګل ولې داسې غلط کارونه کوي او داسې خپله حیا په سوشل میډیا لوټ کوي. نو په دې وجه ډېر زیات خفه شوي دي او نیلم ګل ته یې خبرې هم کړي دي چې آیا داسې تا ته نو پکار چې دا په سوشل میډیا باندې دغه غلط کار وکړو او دا د ډرامو او فلمونو خلک دي چې دی هم دغه کارونه سره ژوند دی او دغه کارونه کوي. الله دې وکړي چې دې ته هدایت وشي او د نیکو لارو ته یې مخه وشي او دا غلط کارونه او دا ډرامې او فلمونه او غانې او ډانسونه پرېږدي او په نیکه لار باندې روان شي. خوږو دوستانو دا د نیلم ګل یوه نوې ویډیو په سوشل میډیا راغلې وه چې له تاسو سره مو هم شریکه کړه چې تاسو یې د دې نه هم خبر شئ. تاسو یې د دې ویډیو په باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره شریک کړئ. والسلام.